هیوادوالو ته مبارکي وایو. د کال اولنۍ واوره ده او ډېر د خوشحالۍ ځای دی. تاسو وینئ چې سیاحین ډېر د پغمان خواته راځي او د دې حالاتو او د دې ښکلا څخه خوند اخلي. نو د هیوادوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه واوره بې ځایه ویالو دغه ته اعلان نه کړي، بس دغه درختو کنجانو ته او هر هغه ځای ته چې اوبه جذبوي حالت یې ځای پر ځای کړي. نو دا به انشاءالله اوبه په زیرمه کېدو کې د هیوادوالو سره ډېره مرسته او کومک وکړي. دلته موسم واورین ده. زه خاص دغه ماشومانو لپاره ډېره واوره یادوله او دوی مې راوسته د چکر په خاطر. بس واوره خو ډېر یو مهم نعمت دی الله پاک ته چې د ژمي له خوا نه ورېږي او اوړي ته ذخیرې جوړوي. ټول هېوادوال همداسې باید وکړي چې واوره ذخیره کړي. نو خدای پاک دې نور هم د رحمت واوره وورئ.